الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد باب سنة العشاء بعدها وقبلها كتاب رياض الصالحين 202 نمبر باب دی په باره د دې کې چې د ماسوتن د مانځنه مخکې سنت او وروسته سنت مخکې روایتونه تیر شو حدیث عبد الله بن عمر تیر شو او هغه ویل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره منځ کړی دی رکعتین بعد العشاء دو رکعات مند ماسوتن د فرض مند وروسته نو دینه ثابت شو چې ماخوستن د پر مند وروسته دو رکعات سنت مؤکد دا راغلی دي دا کول پکار دي او مخکې سنت د ماخوستن د مانځنه مخکې بابونه کې روایت تیر شه عبد الله ابن مغفل المزنی رضی الله عنه متفق علیه روایت چې د الله پیغمبر فرمای بین کل اذانین صلات د هر دو اذانونو یو اذان چې دا کوم عام اذان دی او د دې لپاره کیږي چې د مانځه وخت داخل شي او خلک مانځه ترش او دویم اذان نه مراد اقامت دی د دې دوه په منځ کې د الله پیغمبر فرمایي چې دا منشتره نو دا سنت مؤکده او راتبه نه دي سړی 2 رکعات کوي 3 رکعات کوي دا کولیش نو دی باب کې نور روایتونه ذکر نه دي په دې باندې اکتفا دا شوی دا چې رستتی 2 رکعات سنت مؤکد دي کول پکار دي او مخکې تی 2 رکعات سو کوي 3 رکعات کوي چې د اذان او د اقامت په منځ کې سړی باید مؤمن مسلمان باید منځو کې 203 نمبر باب د باب سنت الجمعه د جمعې د ورځې د مانځه سنت مخکی متفق علیه روایت تیر شو عبد الله بن عمر رضی الله عنهما هغه ویل چې انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعه هغه موږ کړو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د جمعې د مانځنه وروسته 2 رکعات مونږ د الله د پیغمبر سره هغه کړو هغه ما سره کړی دي چې د الله پیغمبر د جمعې د ورځې د مانځنه وروسته د فرمون وروسته 2 رکعات مونږ د الله پیغمبر سره ما وکړو دا روایت متفق علیه بخاری او مسلم دی اول نمبر حدیث ته عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره روایت ته دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا صلى احدكم الجمعه سوچي پتاسو کې یو کس هغه د جمعې د ورځې منځ وکي دا 2 رکعات فرض منځ فليصلي بعدها 4 نو د هغه نه وروسته دي 3 رکعات منځ وکي دا د الله پیغمبر خبره ده چې فرض منځ کوي پتاسو کې د جمعې د ورځې نو د مانځنه وروسته دي 3 رکعات منځ دا سنت وکي دا روایت امام مسلم دی دویم نمبر بیان دي ثابت شو چې د جمعې د مانځنه وروسته 3 رکعات سنت دا کول پکار دي او دویم نمبر حدیث ته وعن ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر نے روایت رضی الله عنهما دا وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف دا وی چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې د جمعې د ورځې د مانځنه وروسته به هیڅ مون نکو تر دې پورې چې هغه به وګرځیدو کور ته به لاړو فیصلی رکعتین فی بیته نو د الله پیغمبر په خپل کور کې 2 رکعات منځ کو دا روایت امام مسلم د دواړه صحیح حدیثونه دي روایت نه 3 رکعات ثابت شو دی بل روایت نه 2 رکعات ثابت شو یو خبره دا یادول پکار دي چې د جمعې د مانځنه مخکې هیڅ سنت ثابت نه دي په حدیثو کې دا سنت نشته چې د جمعې د ورځې د فرمون مخکې د سنت د الله پیغمبر کړي 2 4 5 لس ځینې خلک وي دا د عام ورځو د ماسپښین د مانځه په شان د سنت پوره کول پکار دي چې مخکې د 4 پکار دي ورسته د بیش دغه شان ته 2 پکار دي دا کول پکار دي د جمعې د ورځې مونږ 2 رکعات دي دا چې د ذهن کې دا خبره ده د جمعې د ورځې مونږ د عام ماسپښین مونږ نه دا د جمعې د ورځ خاص مونږ دي دا د ماسپښین مونږ نه دي ډیر احکام د جمعې د ورځې شته دي او په عام منځونو کې نشته دي عام ماسپښین کې مونږ 4 رکعات کوو
عام ماسپښین کې 3 رکعات مونږ کوو خو د جمعې د ورځې 2 رکعات مونږ تاسو کوو دغه شانته عام منځونو کې خطبه نشته دی جمعې د ورځې دغه شانته خطبه شته دی عام وختونو کې زوال په وخت کې مونږ نه د بکار او جمعې په ورځ دغه شانته زوال په وخت کې مونږ کولای شي عام وختونو کې د ماسپښین د مانځ سره دغه شانته مازیګر مونږ جمع بین صلاتین کیږي د جمعې د ورځې ور جمع بین صلاتین دانی کیږي ډېر احکام داسې بدللی جمعې ورځ خاص مونږ دی دا د عام ماسپښین منځونو په شان نه دی په دې خبره باندې دلیل چې د الله پیغمبر د ماسپښین د جمعې د ورځې مانځنه مخکې سنت دا ثابت نه دی چې یاره خاص معین سنت کړي او هغه د مؤمن مسلمان کوي په دې خبره باندې دلیل روایت امام مسلم دی ابي هريره فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اغتسل ثم اتى الجمعه چاچی ولم بل پکور کې غسل کو به د جمعې د مانځه لپاره جماعت تراغه مسجد ته فصلى ما قدر له نو بعد دا سره د منځ کې څومره چې د دې توان دي د لیکل شوی دی او دې ته مقدر شوی دی یعنی الله پیغمبر تخصیص نه دی خوده فصلى ما قدر له په دا سره منځ کې دومره منځ چې څومره دې ته مقدر کړی شوی دی یعنی څومره چې طاقت 2 کې 4 کې لس کې شل کې څومره چې کې خدای الله د پیغمبر په طریقه باندې به کې یعنی مکه سنت د جمعې مانځنه دا نشته دي او ورسته سنت په دې کې د علماو تقریبا 15 اقوال دي یو قول دار چې 2 رکعات دي مکه دلیل په تیر شو بل قول دار 3 رکعات دي دغه شان دغه به دلیل تیر شو دا قول احناف او دغه شان د امام شافعي دا اختیار کړي 3 رکعات باید وشي او دریم قول دار چې نه کون کی تا تخییر دی اختیار دی که څوک 2 رکعات کې هم ثابت دي په حدیثو کې او که 3 رکعات کې هم په حدیثو کې ثابت دي دا قول د امام احمد دی په کتاب المغنی کې ذکر شوی دی څلورم قول دار چې نه ودی کې تفصیل دی تفصیل داسې دی د جمعې د ورځې د مانځنه وروسته سنت چې دی که جمعات کې څوک کوي 4 رکعات لري وکي که جمعات کې څوک کوي 4 رکعات لري وکي او که کور کې څوک کوي 2 رکعات لري وکي د خبر دغه کې خودل بګار دی بارا پر دوکیږي کڅوک دغه شان تفصیل په دې قول کې څلورم قول کې کڅوک جمعات کې مونږ کوي سنت جمعات کې کوي 4 رکعات لري وکي هغه معنی دلیل حسدی کړو او کڅوک کور کې کوي هغه 2 رکعات وکي دا قول ابن تیمور الله هم اختیار کړی دی او د سعودي علماء اللجنه الدائمه للافتاء هغه دا قول اختیار کړل نو په دې خبره معنی په دوه حدیثونو باندې عمل وشي هم په دې 2 رکعات باندې عمل وشي او هم په دې 4 رکعات باندې عمل وشي کڅوک جمعات کې سنت کول غواړي هغه 4 رکعات وکي په جمعات کې او کڅوک دغه شان د کور کې کوي هغه کور کې وکي او پنځم قول په ګډه چې 6 رکعات کول پکار دا علي بن ابي طالب نے ذکر دی هغه دا روایت راغله ده خو خبره دا په حدیث باندې عمل شي د الله د پیغمبر چې کوم دغه شان د خبره ده هغه باندې باید عمل وشي ابن عثيمين الله فرمای و بده کې جنگ جدل دانه ده پکار والحمدلله الامر واسع یا بده کې دغه شان د الله د پیغمبر حکم ډیر پراخه ده که څوک 2 کوي که څوک 4 کوي خو هغه زما خبره ده چې سړی کور ته لاړ شي په کور کې 4 رکعات مونږ وکي او 2 رکعات وکي سلام وګرځي به 2 رکعات وکي سلام وګرځي ودا د ټولو نه بهتره خبره ده دا د ټولو نه بهتره خبره ده دا په کتاب لقاءات الباب المفتوح کې ذکر شوی دی او دا لقاء چې 214 نمبر لقاء دا تم نمبر سوال دا ته وشو چې دغه شان د موږ په کوم حدیث باندې عمل وکړو د جمعې د ورځې د معنی روز سنتو کې په دې کې دغه شان د خبره هغه دغه شان ته په دې کې حکم د الله د پیغمبر ډیر پراخه دی 2 هم راغلي او 4 هم راغلي دي یو راځي قول دا معلومیږي چې دغه شان سره جمعه کې کوي اگر 4 رکعات وکي کور کې کوي هغه 2 رکعات وکي ان شاء الله الله به دې ته خسته اجر ورکړي او ډیر بهترین قول ابن تیمور الله ته هغه وی سره کور تلاړ چې په کور کې 4 رکعات وکي 2 رکعات وکي او سلام وګرځي به 2 رکعات وکي سلام وګرځي دا ډیر زیاته خوندور او ډیر خسته خبره ده په دې خبره الله موږ ته ثابت او توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد